ورسات اوس دا وایي چې دی په خام ډېر د اسلام خلاف کارونه کړی دي لقد یقینا دوی لټولې د الله ویل فتنه من قبل وړاندې فتنه معنا شرک او شر شرک هم لټولې دی او شرم قبل سمعنا مخی تبوک نه غلا او احد او احزاب کې جدي منافقت کار شوی جوړ کړی وای لکه الامور تعالی پر الله تدبیرات د قتل نبی الامور سمعنا خیالات په مقابله د دین کې یو دیم تدبیرونه جوړ کړو چې نبی صلی الله علیه وسلم څنګه قتل کوي وشنو څه چل به وشو حتی جعل حق وتدی چراغ نصرت و بمنه دبل بلکې کار شو امر الله دین الله وهم کارهون او دی بدګنون کې و د الله دی دین الله یره دا مجاهدین څنګه کامیاب شو لانی چې کې به کامیاب دي هغه ځکه خلافت اعلان وکي التبدا کې ګودا بکیږي موږ له جنجال مصیبتونو جوړ شي الله کافر انسان په دې باندې سخت بږي چې مجاهد منظم شي مرتب شي ورسره چې بل صفت واوره د نبی صلی الله علیه وسلم سنت لا چې څوک فتنه وي الله دا منافق دی منافق څه معنی دا کافر دی نو مرسخت خبره وکړه جد ابن قیس په نامه یو شړیو رسول الله ورته ویلي وېزه چې تبوک له څنګه را یره بیا خلک چې پوښتنه اشنه شمانه زناونه ته ونیش فتنه کې به ورځيږي سیرت درشونه کې دا ویل شي دي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کوو دنه یوسر وخرکو چا ورته ویل ولې ګرځي یو کې ورکړي وی نبی صلی الله علیه وسلم سره مجاهدین بیعت کوي مړ دي دغه خراب غنده سړي سره بیعت کولو کې دومره ګټه نشي د خپل وخ ولټو دا ورګه غنده سړي خراب رسول الله ویلي اې دې شروع خواله سړی ډېر بد سړی دی هغه انسان چې د صالح علیه السلام کې وجلې و دا ډېر بد خلک دي نو آیات دلیل لپاره چې د نبی سنت نه څوک فتنه وي الله دا کافر دی ایمان نه کنګال دي اوس څومره خلک تیز احتیاط سره روان دي یره دې سنت نه ګوره دې ملک فتنه جوړيږي او دا کار کوي څو وخت به بیان نه چې دا سنت دی اخر ومنهم بعض دي منافقان من هغه څوک یقول شوي اجازه کمالا زنلی مال اجازه کو فتنه کې ما شو الا خبردار فتنه دي پر فتنو کې الله وشقتو پریوتري فتنه من کفر فتنه من ګناه فتنه من عذاب فتنه من جهاد نور سکیدل یقینا جهنم ګرون کې بل کافرین کافرون لرا دی ولي ویلي مفسرین وایي چې په دې کې نقطه را چې څوک د نبی طریقه څوک د نبی سنت د نبی امر هغه له عنوان د فتنې ورکی بازار ایمان نه کنګال لې رسول الله فرمایي انسان مرشي خبرو کې تر قیامت الله ورنه خپي پیدا فتنې چې د ملک د خلکو راوړي جنجال له مصیبت ته فلان دي قنا پر عوام راکنه دا هم حساب سے اقتدا کې په تکبیر کې الله اکبر کې خدا قناعت ورکړي چې دا سنت د نبی دی خیر دې کې دا عمل چا مانځي کې وکي ځکه دا جهیز کار دی عزت کې مو دروا والزجر منافق څه معلومیږي چې کله د مجاهدینو ډلګي حکومت په وجه کې جوړ شي دوی سخفي خبر نه لانی چې خلافت اعلانېږي او سخت جنجال به جوړ شي او چې کله مجاهدون له ضرر او نقصان ورسي شهادتونه سخت وکونه ويره وکړي ان شاء الله مړ کړه یدونه ډېر په قلار نو ناس راکې چنده او جنگ دی او جهاد دی الله دې صفات دی وین تصبک او کور شي تعالی حسنه غنیمت و نصرت تسؤهم نو دی خفک یغی لرد وجر حسدنا وین تصبک او کور شي تعالی مصیبت شکستا یقول سوی مونږ عمل کړی دی امرنا پر خپل تدبیر من قبل وړاندې په خلکو مونږ جهاد کوي کړه جهاد خلاړه مینه درګه کشرانه شي کوي مونږ پویدو چې د جنگ کېږي ولته نه کې ځان وال پکار دي دې سر زور ځان په قتل کې وګرځي کې تاسو نه وهم الله یو داخله فرحون خوشالي کوونکې څه خوشالي زړه کې خوشالي ده لیکن اثر پر بدن کارش ورسره کې جواب مجاهد شکل شي زخمی شو اسیر شو منافق شکل خوشاله شون ته جواب وک الله وایي چې دا مال الله تقدیر کې لګیږي و در چا مرو الله
د الله امر لمن ویل دي لبیک نن که شهادت راغی زندان راغی زخم راغی دي کې تاسو خوشالي څه مسله ده تا تقدیر کې لګل شي وراله نقول اوایا ارګز مونږ شي کې موږ لره الا ما كتب الله لنا مگر هغه چې الله موږ مقرر کړی دی هو مولانا هغه زمونږ دوست دی موږ امیر دی از موږ مولا دی سیدم دی موږ غلامان یو وعلى الله خاص په الله رضانو سپاری مؤمنان ورسره کې دویم جواب دې حاصل لاره مجاهد چې څنګه لري په نیت شهادت که شهید شو خرمانه پوره شو که شهید نشي بیرته غازی شو نو دې څه خبره ده چې خوشاليږي اے منافقه قل ما نورتوا هل تربصون بنا تاسو انتظار نه کوي په موږ باندې مگر دیو دا غدو خو اسنان سمعنا یا والله موږ شهادت راکې یا پته غنیمت ونحن منشئون نتربص بكم انتظار کو بتا سيود دو بدو ان يصيبكم الله چا بور شي تاسو الله عذاب خپل طرف نه وي زمون په لاسونو څه مطلب یا بم د مجاهدینو تذکیر کې به بدل دل شي یا الله در باندې عذاب راولي زمون یا شهادت دي یا فتح او غنیمت انتظار کوي نه معكم غصا سره متربصون انتظار کوونکیو ورسات کی زجر دې سره د قبایح دې څه مطلب منافقان کله گیر شي چې گیر شول چندم واجبي ورکوي خو نه خو بس گیر رااله الله چې اسمه چندې منافقان ورکړي یوم سره منم ځکه عقیده جوړه نه ده وما منعهم يقول ما ورتوا انفقوا خرچکوي په خوخه باندې او کبزوري لن يتقبل شرطهم قبل نش منكم ساسنا وجدالا انكم يقينا تاسو قوم فاسقين بيدنا عقیده مورانه ده د چا عقیده ورانه ای د اسلام په طریقې باندې خپکیږي دشي انسان لله یو عمل من قبله صدقه څه یو عمل من قبله دا ځکه نه قبليږي ورسات کی الله تفصیل ذکر کوي دوی د فسق دا اصل کې جواب لپاره سوال لري د دې خلکو راس دقي ول الله نه قبلي جواب وما منعهم ان دې من کړي دوی لرا چې قبول شي منهم دوی نه نفقاتهم دوی خیراتنا الا انهم مگر دوی چې کفروا بالله او برسوله کفر کړي دي په الله او رسول وینا الله او رسول فل کار وکي دواړه چې ظالمان دیو ولا ياتون الصلاه ناراض منزل را الا وهم مگر وی دوی سستا خرچیم نه کوي الا وهم کارون مگر ډیر بداو غړون کی مجاهد په زور خرچه والی چې اخلي ان الله تندې وراني موږ د چرای سسپس بل صفته واورا دا تفرید په ادم قبولیت نه فقاتو سوال لري چې تا منافقان خو ډیر مالدار دي ډیر مالونه اولادونه لري جواب دار مال مور کړي اولاد مور کړي د دې وجنه چې په معذب کم دا بچي چاره تذکیر کم دا مال الله په یو طریقه بل طریقه باندې اخوا دي خو کوم جسم پریشان کم کړي پرې به خپکیږي نه فلا تعجب کا تعجب کی روانه شي تعالی رحم والهم ذی مالنا ولا اولادهم ذی اولادنا انما يريد الله يقينا الله غواړي پر تکثیر کې چې دوی عذاب ورکی بیا د دې په وجه باندې په حیات دنیا په ژوند نه وی کی انما يريد الله في هذا التكسير لأن يعذب وتزحق ختم شي انفسهم ذي زانون ودي كافر کفر په حال کې وسلاړ شي چې موږ به ایمان لرو ورسره کې بل زجر رب دادې الت علامات د کفر بیان شول مؤمنان له قسمونه کې چې قسم په الله موږ مؤمنان الله دې پر قسم باندې ګوره ایز دوک نشي ذکر له کفر تر شا ولار دي ويحلفون داخل قسمونه کې بالله فالله انهم لمنكم يقينا من استاسو درډلې نه یو وما هم ان الله منكم ساسنا ولكنهم لكن داش قوم يقوم دي يفرقون يركيم يريږي چې کې دې شي د مجاهدینو نه په دې قسم باندې مزان راځي والله بالله تعالی قسم بالله من مؤمنان یو منځونه کو الله یې قسم دوک نشي د یریږي ورسره کې بیان دی جار پر سوال
سوال لري قبل زره د لاشي مجاهدین لا قسمونه کوي الله یو بل زشته دی نه قبل زه پیدا شي دی منافق لا قسم په الله کې ټینګم کېدل تختی قبل جاني چې مجاهد دی قسم دی او قسم دی وزدا صفته واوري لو یجدونا کداخل مند کې الله یمل جان سره پنای یلو یلو قارون او اسمسي د تختی الله ویله اغلهم یجمعون په شال چې منډي وهي او زه یو کې نه نوښو ملجا معنا زیاره پنای غارات معنا لوی غارونا غرونه کی سترنګان او اسم سلان دي ولو معنا ورګر جاغیل خو لیکن یجمعون په منډه تیز روانه تیز چې وسدي مصیبتون نه بچ ورسه اتر بدارې مخ یو لري چې موږ تاسو ملګریو دلته وایي چې دروغ وایي کنه چې کله زکات ورنه کې صدقې په اعتراض کوي مردا څنګه مجاهدین دي موږ به برخه نه کړو بل ور کوي اعتراض وکړي دا ومنهم بعض يدين من هغه څوک دی چې ایب لګي پتا په صدقات معنا په تقسیم د صدقاتو کې سورې هجر کې برا شی ولس کې فإن اعطوا کور کړی چې دوی لا مینا د دوی نه رزق خوشاله او کور نه کړی چې دینانو الله او ایزاهم یسختن به کوي غصه منافق انسان لا کبر خبر کې بری مال کې ډیر خوشاله دي کور نه کې کوي یاره لری کې دا مجاهدین خپل ځان لار سور کې مونږ هیڅ شمرانه کړو دا څنګه دوست الله او سره دوست دی وس ترغیب دی آداب له وخت تقسیم کې اي خلکو الله نه دا ورکړي سوال کوي دغه وخت نه انسان به ورکړي کی ولو انهم کچر داخله ک الله وی راځي ما پاغسو اتاهم الله چې کوم الله ورکړي دی رسول خا دینه معلومیږي چې رسول ورکړي دی ویش او دا خدای اهل سنت والجماعت عقیده ده چې ورکړه والا یوازې الله دی حدیث کې راځي انما انا قاسم والله يعد رسول له نسبت کړي په اعتبار تقسیم ورکړه والا الله دی لیکن د مجاهدینو قومندان کو تقسیم کوي کنه وقالو دې شویلې چې پوره دې موږ الله تعالی حاضر دی چې الله موږ لران کې من فضل بعض فضل او رسول به مرګ تقسیم کوي ان الى الله راغبون موږ الله سره ورګرځو دلته عبارت لکان خیر لهم دا به ډېر غوړوي ورسات ک الله اوس بیان د مصارف او زکات کوي رد به منافقانو باندې حاصل لاره اے منافقانو تاسو چې در نکړه زکه نه درګی چې تاسو مصرف نه نو دی ویلي مصرف د زکات سوق دي الله جواب وکړو انما الصدقات يقينا خيرات او صدقه للفقراء الله فقراء لبي والمساكين والمسكين لرا قرطبي لیکلي فقیر او مسکین چې وجه جګر شي به فرق وکړ دی چې دا جدای به مکوا څوک مسکین د سال لري او فقیر نه لري څوک هیڅ غټه ما مسکین کې زیات غټه په نسبت سره فقیر لا والعاملین سمانا هغه څوک چې مقرر دی په دمانه د امیر المؤمنین د خوانه ته زکات راټولای مفسرین به لیکي امیر د مسلمانانو دی یو چاله ایولی زکات راټول کا اگر کدا مالدار ولی نه دغه زکات کې برخه ورکړي دا عمل دی هغه انسانان چې نرم دي الله قلوبهم زرونه مؤلفه القلوب شورته ویل شي مفسرین ذکر کوي چې دې مطلب څوک اسلام ښکار کړی دی خو لیکن زی پشي وی زی په یقین زی په حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم سلسله وکان درې سو وکان ورکړه درې سو گاڑی وسم دی به ویل کنه وی قسم په الله چې محمد خلق له دومره ورکړي چې به غریبي کې نشړي یو څوک راغی مال ورکړه رسول الله ورته ویلي اې دې دوه غرونو په مابین کې څومره غړي بځي دا ټول ځان سره بوزه چاله سلو خان ورکړه چاله 300 نو داخل ایمان کار کړي خو لیکن عقیده کې ضعف دی مال ورکا چې په دین د اسلام نورم کلک شي دین قول لري چې دین مراد کافران دي لیکن تم د ایمان ته کې دي نو ته مال ورکړه چې کله دې ورکړه نو په دې مقام کې هغه وشل کړه تاسو مر مزیدار دین دي زلا مومن نه دومره مال راکې چې مومن شم نه به څومره مال پکې کافر لیکن تم ته کې دي دریم قول لري
چې دین مراد هغه انسان دی چې داغه په داخله دوه اسلام راوړل باندې ډیر خلک اسلام کې داخليږي مشرق قومندان څلورم قول علماء ذکر کړي چې دین مراد هغه انسان دی چې هغه مسلمانانو له ضرر ور کوي خو ته هغه مال ورکا چې دا ضرر د مسلمانانو نه منې کی چار شر نه ممسان ساتي مال باغله ور کوي دا سنت طریقه ده وایي چې دا شی اوس مال ضرر را کوي زما عقیده خرابوي زما د دعوت مقابله کوي د جهاد مقابله کوي دی وخت کې الله تعالی ورکړه د شری لګنه ځان ته شرب وساته ایا دا اوس باقی ده کنه دا منسوخ ده حکم د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت پورې خاص شو چا ویل دا منسوخ ده د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته لیکن ابن کثیر به لیکلی چې کله اسلام کمزوري شو د صورت حال لا شو اوس مسلمانان دا کار کولې شي دلیل لبدي چې آیات منسوخ نه دي د نبی صلی الله علیه وسلم د وخت په سیاست اوسپل معنا ده هغه بخره درجه بندي کړو چې دې سړي له مال ورکوم اسلام نه ګټه نشي اوس ته مجاهد درجه بندي وږي چې دا باندې ډیر خیر راشي موږ لور دیږي وفي الرقاب غلامان اسیرانو رقاب معنا څه آزاد دي والغارمین قرضوړي د نیکه لپاره چې قرض اخیستري ورکا یا د خلکو په دې لپاره قرض اخیستري اوس غریب شوی یا د دوه ډلو د مصلحت لپاره قرض اخیستري اوس شړې غریب شوی دی تر دې پوري خطیب سراج المنیر شیربنی سراج المنیر کې لیکي ویری دا مقصد شو چې وسړې دی اگر مسلمانانو لپاره پل جوړي کوي جوړي یا بل کار کوي بل او قرض په ځان راوړاو د مسلمانانو امیر له پکار دی چې دا دلم دا پیسې ورکی تر څو پر داغه ترغیب او تشویق نور ما شي باقی پاتې یو سړی د مدرسې د آبادی لپاره قرض راواخښو الله دې کوم زکات ورکړي د تعمیر لپاره وفي سبيل الله د الله په لار کې دلته فی ویری معنا ده چا چې زکات د الله په لار کې ورکو الله دې عمل د محفوظ ساتل شوی د لکه بکس کې شدنه نه پروت دي ته بیغم او صدائی تخریبی ګرا وابن السبيل مجاهدین قرطبی کې دینه مراد غازیان د اسلام یا اهل د دعوت او یا د قشن طلباء فریضه دا حکم مقرر دی الله د خانه والله علیم الحکیم الله په حکمت والا دی ورشات زجر په باز قبایح نبی صلی الله علیه وسلم مدار چا خبر لغوت کې خو یې دا وګ دی دار چا خبره مني ومنهم بعض دي منافقان الذين انسانان دي جزر ور کوي نبی لا ويقولون بوي ودا دا خبره منن کړي هو دا چې اوسن سمانه دا اری خبره مني دار چا خبره مني دې ورې چې زجر بل استهزاء نقول ورته چې اوریدل کې د خیر لكم ساسو وجدالا يؤمن بالله ایمان لري په الله او يؤمن للمؤمنين تصدیق دې د مؤمنانو رحمت دې للذین غشال ایمان راوړې منکم ساسنا سورہ احزاب کې عمرش او 50 کله رحمت د عالم دې کړو د مؤمنانو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین جواب داري ذات د موږ دی خو لیکن وصف عام دی والذین انسانان چې ضرر ورکړي رسول الله د الله رسول الله عذاب الیم دین انسانان الله عذاب دی خو لیکن درناک د مؤمنانو څخه درمن کړي وو جزاء چون کی من جنس العمل دا ابن قیم سے فرمایي سخت سزا الله دوی لور کوم پریدي چرتا ورو ساعت کې بل زجر قسمونه کوي مؤمنانو لا قسم دی او قسم دی او قسم مقصد پر قسم کې داري چې صرف د مجاهدین الله نظام بچي يحلفون بالله قسم کوي په الله باندې لكم تاسو لا تاسو خوشاله کې والله ورسوله الله ورسوله حق لله يقتشدي راځي کې توبه الله ورسول الله توبه واسا دیم دا معنا بترک العيب عيبونه ملټوي بل مؤمنانو به په صدقو ان كانوا مؤمنين الله کدا خلک ایمانداري مؤمن انسان سره سړي ژوند چې دا غوي چې الله څنګه راضي کوي
ورسات تخویب اخروی سره راټنی حاصل ادارې سوره مجادله 15 کې عمرش چې کله یو سړی د الله او د الله د رسول قانون په مقابل کې بل قانون لبه کوي د دې مخالفت وکي الله دا سړی لاړ جهنم لا ور کې بوشيږي علم يعلم اين پويګدای انه شانداري من يحادد الله شاش مخالفت الله او الله د رسول کې امام الوشي سوره مجادله د آیت په تشریح کې ویل کې د شی قانوني غره کې چې د الله او د الله د رسول د قانون سره په ټکر باندې وو د دې شلیجه الله او جهنم دی خطرناک ځای دی د رسول د سنت مقابله وکړه فان له یقینا وبدی انسان د پار اور د جهنم خالدن فيها همیشه به پر اور کې ذالک الله دا شرم دی العظیم دی لوی شرم دی دا شوی مومن ظاهری اولاد شهیدونه کې جهنم لا ورسات ترټنه په صفت دی منافق انسان د دین یریږي چې زمون منافقت څوک کار نه کوي څوک ونه ګوري قرآن خو الله مستغنی کتاب دی هر چا تشریح کوي يحذر کې معنا دی یریږي الله او المنافقون د فرق د دې خبره نه چې نازل شاله بده معنی سورۃ یو سورۃ چې اطلاع ورکی سورۃ دوی لرا بما پاغه منافقت چې دې پریزونه کړي معنی مراد منافقت وجر استحزاء دوینا یعنی منافق انسان همیشه یریږي چې الله زموږ حال نو څه خبر نشي نبی صلی الله علیه وسلم یریدل نقول ورته چې استهزاء کوي ان الله یقینا الله تعالی مخرج رسول کریم ما غسلا تحذرون چې تاسو یریږي د اظهارنا زبې کارکم د دې اظهار نه الله تاسو کېره دا الله به کار کوي حدیث کې رسول الله فرمایي بند کوټه کې یو کار ولې نه کېو کبدي الله به راکاره کوي الله رباشدا ورسا کې جواب سوال کدی خلکو څوک وي چې تاسو د عملنده ولې کولی مو خاصه غب شپ لګاو آیات دلیل شي بده باندې انسان عمل برباديږي عمل پس برباديږي مخکې درس کې ویل شي وو د قران او سنت د قانون په مقابل کې بل قانون انتخاب اول دا انسان عمل بربادي د نبی صلی الله علیه وسلم پر استهزاء د ایمان په نعمت ناشکری د اسلام په نعمت ناشکری مؤمنانو له ضرر ور کول مسلمانانو له ضرر ور کول دایره نه پیدا کېدل چې الله باندې ایمان وانه لري دایره نه پیدا کېدل چې الله باندې اسلام وانه لري د خلکو په وړاندې یو عمل چې ځان لشبل د مؤمن په مقابل کې اصلها د کافر سره دوستانه داغه سره مشابهت او ګناه باندې اصرار دلته الله دا ذکر کې ولا ان سالتم کو ته پوښتنه وکي د سبب د استهزاء خامخا دوی وی سوي انما تفصيل استهزاء انما كنا يقينا من شيء مزا مشغوله ولا نلعب وربهم قولي سم کړي یار مشه مجاهدون غیبت وکي اسم اجره کې مجلس جوړاو نمبر یقیني دشمنان نه یو الله دې دې کامیاب کی ومو چې بشریش خند والدې پوری د حرکت پوری اسی غب شپ هم جوړو والله ښا غب شپ کوي قل ورته وایا اب الله و آیاتی د الله د الله د ایتونو پوری د الله د رسول پوری کنتم تستهزئون تاسو کوي ټوکې الله رسول پوری کوي ورسات زجر رب داري الته عذر بیان کوي دلته الله اوسې په عذر باندې رات کوي غب شپ نه دی اسی دروژن دي داخله د ځان لګي لا تعتذروا عذر مې پیش کوي قد کفرتم یقینا تاسو کفر کړی دی بعد ایمانکم تاسو ایمان راوړل نو ورستا کوم معافیو کو په سبب توبې ان طائفتن دی وړلنا نعذب عذاب ورکو بلډل بانهم كانوا مجرمين یقینا د یو قوم د جرم والا عذر مې پیش کوي کيو جماعت معاف کو بل چاله به ضرور عذاب ورکو سزا به ورکو دا خلق الله ډېر لوی مجرمین دي ورسات کې الله زجر
بیان دوی لا مقصد بده لکه څنګه بنارینو کې منافقان شته زنانو کې مشته هم د مسلمانانو بدني بیانې المنافقون لا ينارنا منافقان او د قشان زنانه منافقي بعضهم بعضو دي من بعضين د بعض نور ندي تشبيه بس كده وشنو في الخروج عن الدين نرقد الدين نوته دا خزموجي يا في النفاق يأمرون اسرس ما بالاشتراك ذکر کې د دوړ ما بین کې جنر او کذر څنګه یو بسر شریک دي منافقت کی یامرون بالمنکر الله امر کوي په بدو باندې خلق منه کوي ان المعروف د دیننا کجري کنا پلاني جګړه کجرا وتریو دا مؤسساتو کی دعوت دی ور کوي او داغه ور کوي چادري غورځول د پردې خیال نه ساتل الله یو خو کنده چې طبقه تاسو ځان دې بوجه تاو کړی دا بل بندي دی هم دا خپل لاسونه لا تسنه بندي ان الجهاد جهاد نشوا صدقه نسوا الله دي اسر الله قصدا فلشهم الله دي یاد وي شدید رحمتنا قاضین لیکلی یو سړی بل دي یاد او باسي پدې الله به یادینا ټیک دوی خو الله دي یاد وي شو الله وي چې ما دوی دي یاد وي شو الله مونږ دي یاد او باسي جواب دا الله دي یاد ایستل دي چې کله انسان په دنیا کې د شعور دننه کې چې دین له بالکل فارغ نشي دا لري پېښه بدی چې الله دي یاد ایستلې بس دې علامه ده واستخويف ان المنافقين يقينا منافقان چې هم الفاسقون خاصم دي بيدینانا ليه بيدین فسق معنا وتل دوی د اسلام نو واته کنه په بل طرف لاړه ورسات کې تخویب اخروی الله بیانې د اخرت د عذاب نه یرا وعد الله المنافقین الله وعده کړی د نارینه د فرق سره او المنافقات او د قشان دي زنانو سره اې دې کافرانو سره نار جهنم اور د جهنم خالدین فیها همیشه به باقی کې وي دا ورشه حسبهم دوی لکافرین ټول بل توشيږي ولعنه کې دا معنا د بلې اصل کې دا جواب لپاره د سوال دی سوال د شراغه ټیک دا اور نه خلاړل کې دې شي ورځي الله روح بشي الله وي قطن دانه شي کېدلې لړن اور لا ولعنهم الله بلکې لعنت کړي په دې معنی الله ولهم عذاب دوی عذاب دې مقیم دوامدار همیشه روسا کی دنیا عذاب نه یرا عبارت شری انتم ايها المنافقون في هذه الصفات كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا اسو کی جواب سوالو دي منافقان ویلي ټیک دا عذاب چې الله دې خلکو باندې راوځي دلدلی کړل اب غریبانو خور پړک و موږ سره طاقت دی فوج دی اصلي دی الله هغه بدمعشان تاسو نه ډیر قوي وو وکله چې الله عذاب ور باندې راغی دل دوی کړه ختم کړه کله دینا وشان دا غشا من قبلكم جساس وړاندې وو کان اشد دا ډیر څه خوشاسو قوتن په طاقت کې دې زیات ومالن په مالونو کې قارون دی قوم د فرعون خاص کر عادین ثمودین واولادن بچو کی نکلذین دا منافقان مشابهین قانون دار ما بین مشابهه کی ما به اشتراک پکار دی لکه زم پلانې د پشان د زمری کی شجاعت نه د کوم شجاعت دی د دوی ما به اشتراک سره دوی بل سره مشابهت پس کی لري مزي واقصري په خپل برخو باندې تاسو واقصي په خپل برخو بخلاقهم اي خپل شي استعمال کړ تاسو خپل اي مزي واقصي تاسو کما سم تعالی کسن چې مزي واقصي الذين انسانانو تاسو وړاندې په خپل برخو باندې وخصتم تاسو نه وته په خلاف دین
کله دې پشان دا چې نه وتیو دل زمير ته جمع راتیش تاسو د دین مخالفت وکیم کړو اولئک الله د انسانان برباد دي دوی عملونه په دنیا کې سمانه دنیا کې دا معنی نتیجه خیر پکې نشه مونږ کړه حج لاړې سخیره متقیره دار سره برباد شو آخرت کې جنت ته بنشتله وش نتیجه واره واولئک الله د انسانان چې هم الخاسرون خاصم دي تاوانيان پورا تاوان وکي